ملګری بابا وفات شو موږ به تمه چې دا په تابوت کې راوځو خو بطنوس کې راويست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا پرې راکنو دا زما یو ستا خو نه دی دا څنګه دي افغانستان زنده باد. ورته شعر وایم وایي خار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي خر یې کړه خاندي. تا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ او جانانه دومره راباندې ګران چې ته را روان یې زه لاغت یې درکوم. قرباني دې وکړه. قرباني خو ډاکټر کې کاوه داس چا وکړو داس دا خو ډېر د دې خولۍ نیمه حصه څه شوه؟ خولۍ نیمه حصه خو دا موږ ته د دوکاندار نه چې نیمه راغله. دې ماما د ما خیال شمله لګولې. السلام علیکم ماما لسو والا شمله په څو ده؟ ها دا یې نه خرڅوي. دل مره مور به خدا دل مره مور. دغه دومره ژوندون خو محبت دپاره کم دی. زه حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اورېدونکو هیوادوالو زما خوږو ګرانو مینهوالو. زه شفیع الله همدرد او زما ملګری سراج الدین پجوال زما د طرفه او زما د ټیم د طرفه ټولو ته د اختر مبارکي شه او راځئ مونږ سره پاتې شئ. کوچنی اختر دی دلته به د خلکو سره مرکې کوو د خلکو سره د زړه احوال یې کوو. راځئ د مونږ سره پاتې شئ. امید کوم چې پری شاټونه به تاسو لیدلي وي. دلته رالي یو څلور ملګري دي پوه شوې دې سره مرکه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوچنی اختر مو مبارک. تاسو دې مبارک وي. ستاسو ښایسته نوم څه دی؟ نصیر احمد. دا څنګه مانځه ته ولاړې؟ نه مانځه نه یم ولا سیل دا زموږانې دي کار. تغیا ده. ورور ستاسو نوم دی؟ ما نوم خالد احمد زای. منډه وې که څنګه ولا؟ نه بس لاسونه ښکته کړه. ستاسو نوم دی؟ ما نوم خالد. او دغه اختر مبارک شه. خیر اوسې تا دې روژې په خیر تېرې. شکر ده. جنګ جګړه نه هېڅ هم نه ده شکر ده. او ستاسو نوم دی؟ ما نوم عبدالله احمد زای. عبدالله احمد اختر دې مبارک شه. تا دې مبارک شه. روژې په خیر تېرې شوې. شکر ده. اختر دې مبارک شه. ستاسو څه نوم؟ بلال. بلال خان. ښه جوړې اختر دې مبارک شه. څه محسوس کې؟ ته ماشومې که ما نه پوښتنه وکړه ولې ښځه نه څنګه هغه نه پوښتنه کوي هغه نه زاهل صاحب ستاسو څه نوم دی؟ ودې ویل یا تاسو ما دا کبل لګا. ښه اختر دې څه محسوس کې؟ اختر خو ډېر خوشحالۍ اختر ده بس راغلي بس ښه اختر تېرېږي اورې امنیت فضا خوره ده. او مونږ چې دی کول مبارکي چاله ورکړه؟ پلار سره. او بیا بیا په زمرګرو انډیوالانو هغه سره اختر هم دا پرېږده تختې خو نه مبارکي کوروالا ته ورکړو. کوروالا ته نه پلار سره وکړه عیدګاه کې او اختر یې چادر کو چانه دی واغوستو؟ نه چاته مې ورکړ. او څه وخت نه راغلی دلته یاره 300 ګنټې کې راغلی. څونه خرچه به دې کړي؟ یاره 600 روپۍ خرچه مې کړې. 600 ته دې او بل څه شو؟ قدرمند وتښتېد. ښه ته روان شه که نه تاسو نه خرچه وکړه؟ والله خرچې ته اوس راغلي یو خو تر دې دمه خو لږ لاړې دي او څه پاتې دي. او دغه اول مبارکي چا؟ اول مبارکي مې انډیوال ته ورکړه. او قرباني مې پکې وکړه؟ یاره دې اختر کې قرباني ونه کړه خو راتلونکي کې به وکړو. او ته مبارکي چاله ورکړه؟ ولا څه کم په مخ راتله ولا مغه ته ورکول.
دا صادر سم واچوله ښه ته یو ترنم وکړه مزېدار غوندې ترنم کوم ښایسته ترنم چې شی وی تا ته ازادي ده دا زمونږ افغانستان دی امن دی پکې پارسی کې به سندره وایم پارسی کې کومه سندره بیایم ای لب دریا رفتم یک دختر مقبولک دیدم دل مرا بر با خدا دل مرا بر ای موی ششانه بود دمویا عشق مانک دیدم دل مرا بر با خدا دل مرا بر ته خو څه نه وې یار ما ته چې نه راځي په اخره کې هیوادوال ته ګوري که نه څه ښایسته پیغام ما دا پیغام د شخې چکرې وي زغمغنې ښه اختر پیل دی امن فضا خوراله بس ټول خوشحالۍ مسکا باندې خواره دي تاسو څلور ورته زمونږ د مشر د خوا نه زر که نه مطلب جایزه ده زر سلامونه وعلیکم سلام موږ درې زره قدرمندو هم کتل دلته یو بل ورور ولاړ السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مشه جوړ زامن دي دا مې زامن دي وروره دې څه نوم دی ستاسو نوم دی بچې زید زید د تیزې خبرې کوه زید دا دې پلار دی ښه ستاسو نوم دی ما نوم حبیب رحمان حبیب رحمان ستاسو ته دې ورکوټ اختر مبارک شي تاسو ته مبارک چکر ته راوستي او چکر ته مې امداد ودی ماشاءالله دا درې دي ماشاءالله بل څه شو بل وړوکی دی دا ولې خبرې څه دي پې ونه خوړل نه خوړلې ډېر دي روژه په خیر تېره شوه شکر ده الحمدلله اختر دی څه خوشحالي وې انشاءالله څونه تاواني کړې بس فلحال خو یو 500 تللی دي ښه دا کمې دي که زیاتې دي بس کمې دي کمې په دې کمې دي په ماشومانو بچې ستاسو نوم دی پیما څه نوم دی بچې پیما دا دې پلار دی دا په ما خرڅې 100 روپۍ خرڅې پیسې درکړم خرڅې به ما یو چکر به ځانګو او ستاسو نوم دی بچې ستاسو نوم دی دا دې خور ده ډېره مننه چکر ورکوي پوه شوې او څه ویل غواړ نه هیوادوال ته څه انشاءالله ترنم یا چې ټوقه ټقاره داسې هغه به سره ښایسته پیغام انشاءالله امن دی خوشحالي ده امن ده، افغانستان دی خوشحالي ده، الله دې وایي جوړ په کړي. غږ افغانستان زنده‌باد قدرمندو درالو یو بل رور د شاهزاده رسم څه دې نوم دی سیف الرحمن سیف الملوک سیف الرحمن مومن سیف الملوک هم ښه دی که نه مومن ښه څنګه یې خیر دی تاسو ته د کوچنی اختر مبارک شي ډېر د دې خولۍ نیمه حصه څه شوه خولۍ نیمه څه دا موږ ته د دوکاندار نه چې نیمه راغلې پیسې دې پوره ورکړې وي او پوره ښه او دغه دی ماشاءالله دا موږ خوست نه راوړو ښه اختر دې په خیر پیل کو خیر اوسې الله قرباني دې وکړه قرباني خو اختر کې کاوه درس چا وکړو دا خو افغانستان انقلاب نه دا خبره بنده ده خوشحالي د امن دی او کنه دا شی مکو کنه یار نه پټه خښته نه غښته چا سره راغلی بازار غون متر زامن دي روزي مې دي روزي دی ونی ټول په خیر ان شاء الله دا ول انسانان زیات دي روزي دي بس دا خو د الله پیغمبر علیه السلام دغه دي کنه کرامات دي کسته روزي وی کنه بالکل مرګ دې سره راغلی او سترنوم کې او ولنه او که خسته आवाज سره ښه او چې دې نه چې خلو تختی خسته आवाज تاسو ور سره د سیګا نه سترنوم پرې دا تاسو پرې ده ښه چې شی به وي او چې ټوقه وي شیر وي که پیشو وي که زمری وي کار شي را باندې ګرانې چې تر روانې زه لغته درکوم او جانانه دومره را باندې ګرانې چې تر روانې زه لغته درکوم خبر موږ ستا څومره عزت وکړو ته ما ته لغت راکړې نو بیا که ته لغت موږ به سوک درکو تو خیر دی لغت ډېره مننه ته څه ویل غواړې زما طرف هم تاسو ته اختر مبارک ټول ملت ته بس تاسو نه ډېره مننه غواړو چې موږ ته دومره وخت راکړو بس خیر اوسې مننه نو په ما څه خورې راس کې نه ولې نه راځه ښځه درځم وروڼو که څوک د زړه بلاس غواړي چې وباسي راشئ هلته نر ځوان شعر وایي ترنم وایي ډیلاک وایي لطیف وایي ټوکه معیاري غلطه ټوکه نه لکه
هیوادوالو راغلي باغ ته او دلته باغ کې په ډېر تعداد سره خل راغلي دي. هر سړی څوک سودا خرڅوي، څوک ټیکې خرڅوي، څوک شربت خرڅوي، دا ماما پکې پیرني خرڅوي او دغه ماما پکې سیخان خرڅوي او وخت چې دی بس ټیکې لګېدلي، ګرم ماحول دی او بس هیوادوالو دا ګورئ که نه تاسو بالکل امن دی، پرسکون او بس هر سړی خوشحال دی، هر چا په مخونو باندې مسکا او خوشحالي ده. کوچنی اختر دی، غمونه لرې کوي او یو بل ته چې دی غېږې ورکوي او که څوک درنه خفه وي په خوله یې کوي. دا وګوره که نه دې ماما پکې دا شی لګول، چپس لګولې، وګوره موټر سایکل هم پکې راغی. دا وګوره ووایه ورنډ ووه دا څه وې، دا ارن به یې خراب وي، ته وارنډ که نه څنګه ګیلاس به څو دی؟ د لسو والا په څو دی؟ لسو والا نه خرڅوي. ښه دې ماما ما خیال شمله لګولې. السلام علیکم ماما، لسو والا شمله په څو ده؟ ها دا یې نه خرڅوي. ښه دا دوه ورونه دلته ناستي ګپ لګي خپلو کې، هغه یو ډېر خفه دی او دا ورته خاندي او دا اوس هم خبر هم نه دی. السلام علیکم شربت خرڅوي، لسو والا ګیلاس په څو دی؟ ښه په 50 دی. ما ویل که په 10 روپۍ دی. دا ورور ټیکې خرڅوي او دا وګورئ څونه اوږد دی او قدرمند دی. السلام علیکم ماما ښې جوړې، دا بادرنګ دی. ښه ما ویل که بادرنګ دی. دا ډېره ښه دا ښه دی چې بادرنګ. السلام علیکم ماما، چکني پې ورته لږه واچوه. او په څو روپۍ قاب دی؟ ووه پکې ووه لسو والا په څو دی؟ 10 روپۍ دی. ښه السلام علیکم جوړ تازه ښه خیر دا کوي ده والله به دا خو چې دی دا په څو خرڅوي؟ ښه دا ووایه ورنډ ووه دا خفه دی. ها دا وګوره که نه قدرمند دا ځوان وګوره ماشاءالله 2 ګلان لګولي. اختر دې مبارک شه وروره. کوچنی اختر څنګه چل دی؟ څه دې وخواړه؟ خرچه مرچه دې وکړه که نه؟ والله اوس سهار راغلي وو ګردو عکسونه مو واخیستل. ښه عکسونه دې واخیسته، دا خو دې ښه کار وکړو. زه د خیره په ما خو سسکې نه زما بس طبیعت. السلام علیکم وروره ښې جوړې خیر. دا بله ګیو والا دا وګوره داسې شی دي بس ماحول ګرم ماحول دی. دا ټول افغانیان خوشحاله دي ورونو او بس ښه دا اوس وګوره ښه دا جنګسنګ خرڅوي بل چې دی خفه نه شي. دا جنګسنګ خرڅوي دا په څو وروره؟ دا په 40 روپۍ او کار کېږي د خیر. زه الله دې کامیاب کړه. اختر دې مبارک شه. ستا هم ډېره مننه. ورور ته څنګه ښې جوړې خیرت دی؟ اختر په خیر روان دی؟ ښه څه نور څه ماشومان لکه چې نه دي راوستي؟ نه ستا خپل ماشومان. ښه روژې څنګه وي ښې وي؟ ښه او اختر مطلب که نه چې مونځ دې وکړو اول مبارکي دې چا له ورکړه؟ اول مبارکي مې پلار له یاره د نر بچی واچو که او دویم ښه اختر دی د خوشحالو اختر دی که نه او دا هیوادوال ته ګوري څه به وایي ووایه پکې څه ووایي یو پیغام وړاندې کړه یو ووایه چې هیوادوال ته یو پیغام وړاندې کړي ګرم ښه زه ښه اختر دله غواړو کور ودان یو جهانمن نه. خارورا څه دې نوم دی؟ نوم مې اسرار دی. ښه دا نوم تابانچه یې ښې پلار که مور؟ پلار یې ښې. ګپ لږ ته خبر وې دې نه خبر اوس دې خبر. ښه روژې په خیر تېرې شي؟ الحمدلله ښه کوچنی اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک. څنګه یخ نیغ ولاړې؟ بس خوشحاله یم که نه. ښه څه دې وخوړه؟ مسار څه مو خوړل بس او څه ویل غواړې؟ زه دا وایم به ټوکه وکړم. معیاري ټوکه وکړه ښه مزېداره ښه ښایسته. وایي په جومات کې یو ورځ ملا دعا وکړه چې یا الله دې دا جومات خو دی جومات مه یاده څه بله ټوکه وکړه که ښځه وي جومات هغه ډېر و جومات کې د جمعې په ورځ څه شی ویایم د تاسې یو ښه وروره ستاسو نوم دی؟ نوم مې تویال دی وایي چې مه خانده وروره هلته ګوره لږ ادب مراد که یار ستاسو دپاره راغلي دغه وکړه لږ مخه وغوړوه استاد زه به وکړم ټوکه به وکړم زمونږ د دې انډیوال یو بابا وه او مه کوه زورې زه به ټوکه وکړم زمونږ د دې ملګري بابا وفات شوی موږ به تمه چې دا په تابوت کې راوست خو یې بطنوس کې راویست لږ ادب مراد کوي پیار ښه وروره
تاسو نوم دی توریال اختر دې لکه چې شروع کړو الحمدلله اختر هم په خیر پیل کړی سره د ملګرو څنګه روجي څنګه وي شکر الحمدلله خټاب کې روانې وي خاصه بغواړي شیر تر دول اول دا وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول خاص ته روجي په خیر تیر شي ان شاء الله او اختر دې ټول مبارک وي اختر مبارکي ولا وایم او بیا دې چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانانو په اسلام کې ربنا اختر رالي ته ما فريده خورینه شیر نمبر دې ماما نو دغه زما دا خواهش دی چې باید احتیاط وکړي په ترتیب سره وګرځي چکر یو وي بس ټول دا ته نشو ساتلی خو ویوا خلک نه کښ نور وسیله دا شیر دی غریب خلک دغه بارک ورته شیر یم او خار می خوښ نه دی واړه پکې ورکیږي خالي کړه خان دی ورکیږي خیر خندا مزه کوي خندا دا نه غلط دی انداز قدرمندو دلته رالو نور مرګري دې سره به مرکه کو کسان زیات دي خپه دي نشي او کس دوه به مرکه کو السلام علیکم وعلیکم السلام دا پرې کنه دا ما یو تاسو نه دا څنګه دي خبره ستانو څه نوم سردار اختر په خیر تیر شو په خیر سره تیر شو الحمدلله روزه په خیر تیر شو الحمدلله خو په خیر او خیرت سره تیر دا مانځنه چې رالی کنه رښتیا به دروغ بنوي اول مبارکي چاله ورکړه اول مبارکي ترو ده ترورلا ترلا تردا والي پلار والد سوینه نو وارو سره و ها اول ترور ګرانه اول نه ترور نه کارګان و ها تا نوم سره مانیر شو جما نوم سردار خان زمونږ طرفه تاسو ته کوچنی اختر مبارک وي دا دې مبارک وي سوال بغواړي څه د زړه بڑا شیر معیاري شیر نړیوالو ته ډالۍ کومه زه دې دا ونی چپ بدل تسلر وام شعر وای په شرمونو شرمېدلې چا چې بد ورته کتلي په شرمونو شرمېدلې چا چې بد ورته کتلي د دې خاورې تښتېدلې چا چې بد ورته کتلي خوارې مه بوله غلیمه ستا درد خو نه وېرېږي دا زمري مو زېږولي چا چې بد ورته کتلي افغانستان زنده‌باد افغانستان قدرمندو دا وا د کوچنی اختر خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او سراج الدین پژواک ستاسو په خدمت کې پیش کړه امید کوم چې دا خپرونه به ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي په ګڼ تعداد کې هیوادوال راغلي دي او دلته خرچې وکړې انجوای وکړه مزې وکړلې او ملګرو سره رالل او بیا دپاره د لوی الله پامان